حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ته چې یو سړی د پیغمبر علی السلام خدمت کې حاضر شو، عرض کړي چې زما د دې صورت سره ډیر محبت ته، سورۃ اخلاص سره مې محبت ته. وی پیغمبر علی السلام او فرمایل چې د سورۃ اخلاص دا محبت به تا په جنت کې داخل کی. پیغمبر علی السلام یو ځل صحابه کرام ته ویل چې راجم شتا سو تدری مې س قرآن او روما کم خلق چې راجم کې دي شو ناغه راجم شو. پیغمبر علی السلام تشریف راوړو او د سورۃ اخلاص قرائت وکړه او وی فرمایل چې دا سورۃ درې ماه س قرآن برابر دی. بل حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کم بنده د سحر او د ماخام قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس وی دا د لپاره کافی دی. بل روایت کې دی چې د هر بلا نه د بچ کېدو لپاره کافی دی. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرمای چې پیغمبر علیہ السلام فرمای چې ز تاسو ته داسې درې سورتونه خیم چې تورات، انجیل، زبور او قرآن کې نازل شوی دي. او بیا او فرمایل چې د شپې تر هغه پورې مو د کېږي چې دا درې سورتونه یعنی قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ویل نوی. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وی دا هغه وخت نه والته اوسه پورې ما چرم د دې سورتونو تلاوت بیا پرې خنه دی، زه هر وخت د دې تلاوت کومه. نو سورۃ اخلاص کې ډیر زیات برکتونه الله پاک اچولې دي. درې ځله سورۃ اخلاص چې سو کوی نه د غړې پټیم باندې 10 سکند په لګي، نو په دې 10 سکند کې د مکمل قرآن شریف د تلاوت برابر ثواب تا ترشيږي. کشپک زله دی وینو دا دوه قرآن او ثواب بدیو شي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کم بنده لس کرت قل هو الله احد اولستل په جنت کې به ولا الله یو کور جوړ کی. بل حدیث کې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کم بنده د سحر د مانځه نه رستو 12 ځله قل هو الله احد اولستو ثواب دا سدي لکه چې سلور ځله قرآن شریف اولستو. او په دغه روز باندې د زمکه په مخ اوسیدونکو کې د ټولو نه افضل بنده بدی وي او په شرط د دې چې د ګناه د کارونو نه ځان بچ کړي. بل حدیث مبارک کې راغلی دی پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کم بنده 50 کرته قل هو الله احد اولستو د 50 کالو ګناهونه به الله معاف کړي. 50 کالو واړه ګناهونه به الله معاف کړي او غټ ګناهونه توبه غوي، غټ ګناهونه په توبه او استغفار معاف کیږي، واړه ګناهونه د 50 کالو په 50 ځله قل هو معاف. بل حدیث مبارک کې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کم بندا په مانځه کې یا د مانځه نه بهر سلسله قل هو الله احد اولستل نو د دوزخ نه د بری کېدل لیکل به وته ملوشي، لیکل سند وته ملاويږي چې دې به د دوزخ نه بری وي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کم بندا 200 کرته قل هو الله احد اولستل د 200 کالو گناهونه به تعالی معاف کی، صغائر او د غټو گناهونو لپاره توبه وباسي. یو روایت کې راځي چې یوځل په جبرائیل علیہ السلام د پیغمبر علیہ السلام خدمت کې حاضر شو، عرض کړي پیغمبر علیہ السلام ته وی چې معاویه ابن معاویه المزنی وفات شوی دی، داغه جنازه کې شاملېدل غواړي. پیغمبر علیہ السلام ویل او نو جبرائیل علیہ السلام خپل وزر اوه نو د جنازې او د پیغمبر علیہ السلام ترمنځ چې څومره رکاوټونه
ونه غنی آبادی اده مخنه اخوا شو هیڅ پرده ترمنځ نه و جنازه مخامخ کارا شولا تر دې چې پیغمبر علی السلام اولیدلا او د جنازې مونږه په وکړو نو د فرشتو دو صفونه هم په جنازه کې او د جنازې مونږه وکړو او په یو صف کې اویا زره فرشتي شامل وي پیغمبر علیہ السلام تاسو کده جبرائیل نا ودا اویا زره فرشته دو صفونه د په دې جنازه کې د کم عمل په وجه راغلي دي وی جبرائیل علیہ السلام فرمایل چې د قل هو الله احد سره محبت کو د دې صورت لستل به کول پناسته په ولاړې په ملاسته پتلو پراتلو په هر حال کې د لستلو په وجه باندې د تدا مرتبه الله ورکړه نو سورته اخلاص چې د چا څومره وس کیږي د دې تلاوت د کوي الله پاک با فضیلتونه ور کوي